مړه بس پټان زنده‌باد. دې نوجوان چې دنو 50 تولې سونه چې دنو هغه وموندله او بیا چې دنو ویډیو پیغام جاری کړو چې دا د چا هم وي نو زما سره رابطه وکړئ. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ یار. همیشه پښتانه زنده‌باد. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کومه سیلابونه راغلي دي، خو دا نوجوان چې دنو تعلق د بونیر سره دی، د دې نوم بلال دی او دې 50 تولې سونه چې دنو دا موندلې ده. کله چې څوک داسې سامان ومومي نو هغه کور ته وړي چې دا مالي غنیمت دی. او دې نوجوان چې دنو داسې چرته هم ونه کړله، دې چې دنو سونه وموندله او بیا دا اعلان وکړو په ویډیو پیغام یې جاری کړو چې ما دا سونه موندلې ده او که دا چا هم وي نو زما سره رابطه وکړئ، دغه ته یې زه به حواله کوم ملګرو. ځکه که نه چې سیلاب راغلی دی او ډېر زیات دوکانونه یې وړي دي، پلونه یې وړي دي، د خلکو کورونه یې وړي دي، سونې هر څه یې وړي دي. او دې نوجوان چې کوم کارنامه کړې ده که نه، د پښتنو هغه سر د فخر نه بلند کړن. ځکه که نه چې هغه متاثرینو حق دی، کم متاثرین چې دی نو څه پکې مړه دي، څه پکې ژوندي دي، څه پکې زخمیان دي ډېر زیاتو، نو هغه چې دی نو د هغه حق دی ملګرو چې هغه حق چې دی نو هغوی ته ورسي ملګرو. ځکه چې چېرته هم دا مالي غنیمت نشي کېدلی چې پردی سامان چې دی نو هغه ویوړلی شي په سیلاب کې او هغه چې دی نو وبهیږي او بیا ته چې وایې چې مالي غنیمت دی او ځان یې کور ته وړې ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته دی یار حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي. اوس هم د 400 نه زیات کسان چې دی نو هغه پکې د دنیا نه رخصت شولو. بونیر کې چې دی نو اعلانونه وشولو چې تاسو راوځئ که نه، چې د کومه ښځې چې دي ښځو تعداد پکې ډېر زیات دی، تاسو هسپتالونو ته راشئ، د ښځو له غسلونه ورکئ او دوی ته چې دی نو کفنونه ور واغوندوئ. یار الله دې زموږ په پښتنو باندې خپل رحم وکړي. اوس هم چې دی نو ډېر کسان چې دی نو پکې غایب دي او چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري دومره شیر کوي که نه چې کومه سونه موندلې ده چې دا خپل حقدارانو ته ورسي، د کم خلکو چې وي د پکاره چې دا هغو ته ورسي، متاثرینو ته ورسي. ځکه چې هغه غریبانو به هم دکانونه به وو، د چا به کورونه وو، هغه ور مکمل طور باندې تباه او برباد شوي دي، مکمل طور باندې ختم شوي دي. چې څومره کسان مې ویډیو ګوري که نه دغه کسان ته ضرور ورسوي چې کم کسانو دا سونه وي ملګرو. زموږ پښتانه همیشه زنده‌باد. پردی حق چېرته هم نه وایي که نه. که تاسو دې نوجوان ته وګورئ که نه 50 تولې سونه نن سبا سونه په 100 ده که نه چې دی اخیستی د دې ټوله زندګي پې جوړېدله. خو دې داسې سوچ ونه کړو که نه چې دا د هغه متاثرینو ده کم چې دی نو څه پکې د دنیا نه رخصت شوي دي او اوس چې کومه زخمي دي دا د هغوی حق دی او دا به له زه ضرور ورکوم. نو موږ له فخر پکار دی په داسې پښتنو باندې. نو دې پښتون دپاره یو ښکلی کمنټ وکړئ او ویډیو سره ضرور شیر